زمونږ په دې شیرګل مدرسه کې رشتہ دار هم دی هغې سار کې ماته یو تصویر راولېږه چې دا مولانا عبید الله د نوم دی او دا د شیرګل فاضل دی او اصل کې دا د باجوړ دی وی او د دوی داسې کار شوی دی چې چرته ماشوم له په مسجد کې به ورسره سبق وي هغه ماشوم له به چرته ډب ورکړي هغه ماشوم کور ته چې تللی دی نو په کور کې وی چې دغه شانکاري صاحب ووهلمه نو هغه ارور چرته په کور کې بس هغه د کور نه چاړه یا چاکو ځان سره راغستی دی او ډایرک راغلی دی جومات ته مسجد ته او هغه مولانا عبید الله صاحب چې و هغه یې وهلی دی په چاکوانو باندې او هغه په ځای باندې شهید کړی دی زمونږ دا خلک چې کوم دي له سوچ پکار دی چې دا زما بچی ته قرآن ښیي دا زما رور ته قرآن ښیي هغه کلام چې کوم الله په خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی ولې د سره چرته پوله پټی شریکو د ماشوم سره څه دشمني وه چې دله ډب ورکو خو صرف د قرآن د وجې ولا ډب ورکو زه دا سپورټ نه کوم چې کوم دا کاریان بعضې ټایم دی ډېر زیات د وحشت نه هم کار اخلي ډېر زیات تجاوز هم کوي زه د هغې هم خلاف یم بلکل نه دي پکار چې دا ماشومان دومره هغې بې دردۍ سره ووهي خو نه دومره لږ غونتې زجر خو وله پکار وي دومره لږه غونتې یره خو په زړه کې پکار ده که نه چې دا ماشوم خو دا قرآن ووایي دا سبق خو یاد کړي که نه که نه دا حکم تاسو د دې استادانو نه واخلې او نن سبا خو داسې داسې خبرې پکې مخې ته راغلې چې سړی حیران شي باقاعده چې ماشوم له ډب ورکړي استاد هغه لاړ شي په خپله کور کې غټ موبایل پروت وي هغه به راواخلي او چې په کم کم ځای باندې استاد ډب ورکړي که په هغه ځای نښه نه جوړه شوې دی په هغې باندې یا نوکارې ولګوي یا په خپله په هغې باندې په څه طریقه باندې نښې جوړې کړي تصویران او ویډیو د هغې نه وکړي او په خپله د هغه موبایل نه په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړي او هغه دومره وایرل شي دومره دا خلک خو ناست دی ته چې مدرسه به کم ځای کې بدنامه کم عالم به کم ځای کې بدنام کم یاد ساتئ ګورئ دا عالم چې شهید شو د دغه علاقې باندې به یاد ساتئ د دې اثر یې ګورئ ښه د دې په بدله کې به الله ستاسو د دې علاقې دومره خلک چې کوم دي بغیر د څه وجې نه تاسو ته پته هم نه ګورئ هغه به الله وجني ځکه چې د الله داسې یو بنده عالم چې سړی ورته ګوري د هغه ته چې ګورې په وینو کې سور پروت دی بلکل دا کپړې مپړې مکمل د وینو سریب دي دا وګوره د دونه ظلم کړو لکه د دې دا بدله وه ځکه ستا رور ته ستا بچي ته سبق خو نو ته وله داسې له ورکې ما مخکې زه په کالج کې وم یو هلک چې و نو هغه یو پروفیسر و خو ډپارټمنټ یې جدا و خو هغې نه هغه سټرک اپ کو چې کله هغه سټرک اپ کو نو هغه پروفیسر صاحب چې کله کور ته ته په چوټۍ کې نو د خپل ملګري او هغې ورته بار ودرولي و هغه پروفیسر صاحب یې ووهه هغه ټایم نه دا خبره چې وه دا زما په دې ذهن کې داسې نقش شوې ده او سمه چې را یادېده به راته سم به بلکل دا ویښته به راباندې ودرېدل چې یو شاګرد هم داسې کولی شي چې هغه یو استاد ورته سبق ښیي او هغه ته راځي سهار او د هغه دپاره راځي او هغه دا کوشش دی چې د ده نه یو غټ سړی جوړ شي دا تعلیم یافته شي یو ښه انسان ترې نه جوړ شي او هغه راپاسي ځان سره ملګري کوي او هغه استاد هلته کې وخي نو هغه خبره اوس چې د حالاتو ته وګورم زه وایم هغه خو ډېره وړه خبره وه چې هغه کالج استاد و کالج والا لکان شي نو هغې خو نور هم ډېر زیات پاوی نو هغه چې زه ګورم نو زه وایم هغه خو ډېره وړه خبره وه دا اوس چې کومې مسلې روانې دي په عالمانو پسې یاد ساتئ چې کله مدرسو کې دا څومره تاسو ګورئ څونه بدنامي د دې زه ګورئ د دې بیا هم تاسو ته وایم زه خلاف یم چې کوم کاریان او استادان ډېر زیات به انتها وال کې یو ځان نه وحشیان جوړوي زه د هغې هم خلاف یم خو نه دومره معمولي غوندې د هغه د یارولو دپاره او باقاعده دا خو زه د علماو ته درخواست کوم چې تاسو باقاعده کم مسجدونو والا دي ګورئ خاص طور باندې مدرسو والا خو خاص کر په مساجدو کې چې دا سبقونه پړاوئ دقې ته خو زه درخواست کوم چې تاسو داسې کار کوئ چې اول خو ماشوم له ډب مه ورکوئ که سبق نه یادي د هغه خپل کار دی که یادوي د هغه خپل کار دی که سرپرست یې سبا راشي چې یاره زما کاري صاحب زما د ماشوم دونه وخو شو ده خو د سره یو سپاره ختمه نه کړه ده خو دونه سبقونه وی نو ته به ورته ووایه چې یاره ډب وله مونږ ورکولی نه شو بیا تاسو مونږ پسې راځئ او په سوشل میډیا باندې مو ورکوئ بیا مونږ پسې راځئ دلته کې وښلو ټکولو له جګړې له د دې وجې که بیا تا ته ووایي چې زما تا ته اجازت دی زما دا ماشوم ویروه دی وښه خو چې دی سبق یاد کړي نو بیا داسې نه ګورئ بیا د هغه علاقې دوه درې کسان مشران په هغې کې کښېنول
چې دا وګوره د پلان کې ماته د خپل بچي دا اجازه راکړه چې ته واخا دومره معمولی وی یاروا نو باغې کې گواهان کینول ګوره ها که گواهان هم کینول نو یاد ساتي ګوره بیا دا غینه تاسو ته بیا مسله جوړیږي دا مسله داسې حد ته رسیدلې ده چې نن سبا بسر چا سره موبایل لې بس راواخله او د کاری سے چرته الک سره چې کوم دی یا والد یار سره چل چکړه دی معمولی غونډه کړه نا کله صرف دا دغه د پاره هغه په ویډیو کې دومره تیز راشي حالان کې هغه په داسې طریقه باندې دا بعض استادان وال کوي چې هغه صرف आवाज ډیر کوي نور ماشوم ته تکلیف دا غي نه رسی صرف داغه د يرولو د پاره مونږ لیدلې دي مونږ خپل استادانو به داسې کول چې داسې قسم وال به کول په داسې طریقه باندې چې आवाज به ډیر کو خدایي هغه مونږ ته تکلیف نه را رسیده ولک ته تکلیف دا غي نه رسیده نو دا څومره دا وګوره تاسو په دې باباره کې تاسو لکه خپل سوچو کې چې دا څومره لکه هغه بچی ته سبق خو دا غرور ته سبق خو او یو ما پړکی ولا ورکړه دی او کور ته تللی دی ویلی دی او دا غي لکه دا سزا شوه د یو عالم هغه ته په وینو باندې سور کور ته لګي دا باجوړ نه راغلی دا سرنا دلته شیرګړ کالو شاه کې تا سره ناست ستا بچو ته سبق کوي تعالی امامتي درکې تا خپل مشر جوړ کړی دی 15 وخت په ترستو مونږ کې نو هغه دومره ستا بچی له داسې معمولی گزار نشي ورکولې دا ډیر والو زم خلاف ما خو دا معمولی خو کم از کم تاسو د سره بګورستاسو په دې بچونو ادب او ارسبه وزي ګوره کدا تاسو په دې معنی دا معمولی خبره د سوشل میډیا ته وباسه او دا علما بدنامه او کاریان او مدرسې او جماعتونه بدنامه نو تاسو دا معاشره به ورځ داسې راشي چې دک بچي به ګورستا مخ ته دردانګي تا ته به کنزل کوي مور ته به کنزل کوي خور ته به کنزل کوي ترته ماما ته هر مشر ته به کنزل کوي کدا دلته کې ګور دې کاری سه په ادب باندې نه کو دا خو د لدل ته دی په ادب باندې کې بیا کور کې ستام ادب کوي د مورم کوي د خورم کوي د ترورم کوي د ترم کوي د مامام کوي د ټول رشتہ دارانو بیا ادب کوي